په تیره کې دغه تیر یو کال کې څومره لاسته راوړنې لرئ؟ د ځینو بې سرپرسته یتیمانو کورنیو څخه او همدارنګه معلولینو دپاره معلولینو او ځینو یتیمانو ته د روزنیزو حرفي کسبي کورسونو برابرول. د اسلامي امارت د غړو پرته څومره د تیرې ادارې یتیمان در سره ثبت دي او مرستې مو ورسره کړي دي؟ هلته یتیم وبلل سو او معلول وبلل سو، یعنی هغه که د اسلامي امارت وي او که د تیر نظام وي. په کندهار ولایت کې یو شهرک په پام کې نیول شوی دی، او نه یوازې په کندهار کې بلکې مختلفې برنامې په دغه برخه کې موږ لرو چې د افغانستان ټول زونونه یا غټ ولایتونه په نظر کې نیولي دي. څومره په پام کې نیول شوی دغه ټکي ته څومره تاسې متوجه یاستئ تبعیض یا توپیري چلند ته؟ د شهیدانو ورثه او معلولین هیڅ تشویش او اندېښنه نه کوي او نه د تشویش او د اندېښنې ځای پکښې دی. د ځانګړې مرکې درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. هیله مند یم چې ټول به رک روغ یاستئ. د مرکو په دوام کې دا ځل د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ته راغلي یو. د مالیې او اداري چارو عمومي رئیس مولوي کلیم الله افغان سره به د دغه وزارت په فعالیتونو خبرې اترې ولرو، ځانګړې مرکه ولرو. تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. مولوي صاحب بیا هم ستړي مه شئ او نړۍ مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. مولوي صاحب د خپلو لاسته راوړنو په اړه راته ووایئ. په تیره کې دغه تیر یو کال کې څومره لاسته راوړنې لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. دا چې سږ کال بیا د اسلامي امارت د محترم مالیې وزارت لخوا څخه د شهیدانو معلولینو وزارت د ملي بودیجې څخه د مالي کال کم تخصیص ورکول سو چې شاوخوا 12 میلیارد افغاني وي، یعنی که دقیق ووایو پوره 12 میلیارد افغاني. دلته د شهیدانو معلولینو وزارت هغه اصلي فعالیت د فعالیت محور د همدغه بودیجې مصرف و چې پر اړوندو مستحقینو باندې چې هغه یتیمان، کونډې او معلولین، هغه که د افغانستان د هر ولایت وي، دا چې اوس اسلامي امارت حاکم دی بې توفیره او بې تبعیضه پر اړوندو مستحقینو باندې د دغو تقسیمات او توزیع د بانکي سیستم له لارې د شهیدانو معلولینو وزارت لومړنی مسؤلیت او فعالیت چې په دغه فعالیت بوخت دی. ورسره په څنګ کې ځینې نور مهم فعالیتونه هم شتون لري، وجود لري، لکه د معلولینو بیا ځواکمنتیا، یعنی هغو دپاره د مصنوعي غړو آمادګي او ورته برابرول، او همدارنګه د ځینو بې سرپرسته یتیمانو کورنیو څخه او همدارنګه معلولینو او ځینو یتیمانو ته د روزنیزو حرفي کسبي کورسونو برابرول، یعنی 6 میاشتني کورسونه موږ لرو چې په هغه کې مختلف حرفتونه او زده کړې شامل دي، لکه کمپیوټري زده کړې، لکه د خیاطۍ زده کړې، لکه برقي سامان آلاتو زده کړې، دا رقم نور 6 حرفتونه او صنعتونه دي چې په هغو کې هغه د بې سرپرسته او بې وزلو کورنیو یتیمان شاملیږي او ودغه کارو ته وړ او مناسب معلولین معرفي کیږي چې له 6 میاشتنیو زده کړو څخه روزنیزو کورسو څخه وروسته دوی ته هغه اړوند سامان آلات هم ورکول کیږي څو دوی هغه خپل کاروبار په خلاص کړي او دکانداري په خلاصه کړي. نو دا هغه فعالیتونه دي چې د شهیدانو معلولینو وزارت په سره اړوند دي، یعنی لومړیتوب ورته لري. تر دا مهاله پورې چې څومره بودیجه مصرف شوې ده د شهیدانو معلولینو وزارت لخوا څخه پر هغه باندې به وروسته خبرې وکړو. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په ټوله کې دغه وزارت څومره بې سرپرسته کورنیو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي؟ و دغې برخې ته که راسو مختصر به دومره ووایم، له موږ سره چې کوم معلولین صف دي، یعنی تر 1.5 لک تعداد زیات دی، هغه که د اسلامي امارت اړوند دي او که د تیرو اداراتو او نظامونو راپاته دي، دا ډیر په مکمل او په شفاف ډول له موږ سره له مکملې ارزونې او بررسۍ څخه وروسته ثبت او راجستر دي. دغه د دوی د کارمندنې په اړه به دومره وضاحت وکړم. دلته د شهیدانو معلولینو وزارت لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، په لومړي سر کې دوی ته نقدي مساعدت د بانکي سیستم له لارې رسوي. البته دوی ته د کارمندنې په برخه کې د شهیدانو معلولینو وزارت له خپلې برنامې سره سم، له خپل پروګرام سره سم هلې ځلې کړي دي. ځینو وزاراتو ته مو هغه د کار او وړ مناسب معلولین معرفي کړي دي، خپله په وزارت کې مو هم جلب کړي دي.
البته زموږ ستاسو ډیری معلولین داسې دي چې په هغو کې د کار وړتیا موجوده نه وي، یا معلولیت په دومره اندازه باندې وي چې هغه کار نشي ځینې اخیستل کېدلی. که کوم وزارت ته معرفي کړو فرضاً هلته یا فزیکي کار وي یا تعلیمي کار وي، داسې مسلکي کار وي، نو دوی کې هغه مسلکیت کچه پکښې کمه وي، یا که فزیکي کار وي هغه فزیکي مشکل دوی لري، ستونزې لري. نو تر ډیره پورې و دوی ته د نقدي مساعدت رسولو پر کار باندې موږ هڅه کوو چې دغه کار مخته یوسو، او انشاءالله الرحمن مخته مو روان کړی دی. د معلولینو لپاره د کسب یا د زده کړو کوم پروګرام په دې وروستیو کې تاسې لرئ چې کار پرې وکړئ او عملي کړئ؟ د معلولینو د کسب او زده کړو یعنې د حرفت او د صنعت په برخه کې د شهیدانو معلولینو وزارت له ډیر وختي څخه خپلې اړوندې برنامې عملي کړي دي. یعنې له فتح یا له تحول څخه رابعد، یعنې 2 کاله له مخه په دغه کار لپاره یا د دغه هدف لپاره روزنیز کورسونه خلاص شوي دي، 6 میاشتني کورسونه دي چې په هغه کې مختلفو معلولینو ته مختلفې حرفې یا زده کړې ورکول شوي دي، او د هغو دپاره بیا سامان آلات هم ورکول شوي دي. یعنې د خیاطۍ په برخه کې، د موټر د ماشین د زده کړې یا ترمیم په برخه کې، د کمپیوټري زده کړو په برخه کې، د نلدوانۍ په برخه کې، همداراز د درزیتوب یا خیاطۍ په برخه کې 6 میاشتني کورسونه ورکول شوي دي د ډیرو ښو استادانو په مټ او دغه په واسطه سره ورکول شوي دي، چې بیا له هغو څخه امتحانات اخیستل شوي دي، له هغو څخه ازموینې اخیستل شوي دي، په ډیره ښه جذبه او په ډیره ښه روحیه او په ډیر بریالیتوب سره فارغه شوي دي. فی الحال چې موږ تعقیبوو یا معلومات کوو، نو ماشاءالله دوی پر خپل کار باندې مصروف دي، لګیا دي، خپلې دوکانداري خلاصې کړي دي. بیل دي چې د نورو خلکو دروازې ور وټکوي، بلکې خلک د دوی دروازې ورټکوي. څوک کالي په جوړوي، څوک جنریټر په جوړوي، څوک کمپیوټر په جوړوي. نو د راتلونکي لپاره هم همدغه برنامې داسې په جدي توګه د شهیدانو معلولینو وزارت سره به وي، یعنې په راتلونکي کې هم عملي کوو. دا رقم اوږدمهاله برنامې ورته لرو. د اسلامي امارت د غړو پرته څومره د تیرې ادارې یتیمان در سره ثبت دي او مرستې مو ورسره کړي دي؟ دا ښه پوښتنه ده. په مختصر ډول به داسې ووایو، تر اوسه پورې له موږ سره د مستحقینو، هغه مستحقین که کونډې که یتیمان وي او که معلولین وي، شاوخوا 6 لکه مستحقین ثبت دي، چې په هغه کې شاوخوا 1.5 لک د معلولین دي او 80,000 کونډې دي. نور متبقي تر 3 لکه زیات دغه یتیمان دي. دا نه یوازې د اسلامي امارت، دلته به یو بل مختصر وضاحت وکم. دغه د ثبت د تثبیت په چارو کې د اسلامي امارت چې کوم اړوند معلولین و یا یتیمان و، د هغو ستونزه له موږ سره نه وه، ځکه تر فتح یا تحول له مخه چې د اسلامي امارت کم تشکیلات و د کمیسیون په عنوان باندې به وو، هغه وخت کې هم د شهیدانو معلولینو د کمیسیون په عنوان باندې د اسلامي امارت چې کوم مستحقین معلولین و یا یتیمان و، د له خپل شهرت او ادرس سره په شفاف ډول ورسره ثبت و، او ځینې وختونه یې مرستې هم ورسولې. ستونزه دلته وه چې کله فتح او تحول رالی، دلته چې کوم تیرې ادارې یا ادارات و یا نظام و، د هغو چې کوم ثبت و تثبیت و، په هغه کې مشکلات ډیر و، په هغه کې خیال و، په هغه کې جال و تزویر و، درغلي وي. داسې شهیدان پکښې وو چې هغه بیخي خیالي ونه، داسې معلولین پکښې وو چې بیخي خیالي ونه، یا که و د هغو د معلولیت فیصدي به په درغلي باندې ډیره لوړه لیکل شوې وه. یعنې دی به 30% معلول و، خو هلته به 100% معلول شوی و، چې دا یو واضحه یو برملا درغلي وه. نو اسلامي امارت په تېره بیا د شهیدانو معلولینو وزارت مجبور سو، اړتیا یې محسوسه کړه چې د ټولو یتیمانو کورنیو، یعنې د شهیدانو د ورثو او د معلولینو د هر فرد د اسنادو له سره ارزونه او کتنه وکړي، چې په دغه لړۍ کې هغه خیالي معلولین یا خیالي د شهدا ورثه لغو او باطل اعلان سول په مرکز او په درو دیرشو ولایاتو کې. دا لړۍ روانه ده تر اوسه پورې، یعنې له هغه تصفیې له بررسۍ سره روانه ده، تر څو هغه ډیټابیس شفاف سي، هغه ډیټا شفافه سي. نو تر اوسه پورې شاوخوا تر 6 لکه زیات، یعنې شاوخوا 6.5 لکه
د شهیدانو ورثه چې یتیمان دي، معلولین او کونډې د شهیدانو معلولینو وزارت سره ثبت او راجستر دي چې نقدي مساعدت د سیستم له لارې ورسیږي. د معلولینو لپاره په کندهار ولایت کې یو شهرک په پام کې نیول شوی دی. د دغه په اړه راته ووایي څومره امکانات به معلولینو ته په دغه شهرک کې برابر شي؟ دغه د شهرک موضوع تقریبا ښه خبره ده چې کندهار دغه پوښتنه مو وکړه. د ښارګوټي یا د شهرک موضوع د معلولینو دپاره نه یوازې د معلولینو دپاره بلکې د هغه بېوزله او بې سرپرسته یتیمانو دپاره هم په نظر کې نیول شوي دي، او نه یوازې په کندهار کې بلکې مختلفې برنامې په دغه برخه کې موږ لرو چې د افغانستان ټول زونونه یا غټ ولایتونه په نظر کې نیولي دي. نو په دغه باره کې تر اوسه پورې انشاءالله یو څه پرمختګ شوی دی، ګرچې عملا شروع شوی دا کار شروع شوی نه دی، یعنې یو ځای مو پرانستنه یا افتتاح مو کړی نه ده. البته د برنامې سره سم چارې روانې دي. په غزني ولایت کې، په میدان وردګو ولایت کې، همدارنګه په مزار شریف کې، هغه قندهار چې موږ تاسو مخکې یاد کړئ، ننګرهار، نو د شهرکونو سلسله روانه ده، تر برنامه لاندې دي. تر اوسه پورې هغه مرحلې ته په هېڅ ولایت کې هم رسېدلي نه وي چې تقسیمات یې وکړو. البته هغه مځکې خاص کړل شوي دي، هغه نقشې و برآورد ترتیب یې شوی ده. نو چې کله د آبادۍ تر درشله پورې ورسیږي نور به نو د بیا موضوعات مخته وړو. په تیر کال کې په ټوله کې د معلولینو او یتیمانو لپاره څومره بودیجه وقف شوې ده او مصرف شوې ده؟ دا چې د روان کال تخصیص د مشرانو او د محترم مالیې وزارت لخوا څخه 12 میلیارده د شهیدانو معلولینو وزارت په اختیار کې ورکول شو. تر اوسه پورې چې دغه د هغه ټاکلي قانون، ټاکلي پروسیجر یا مقررې سره سم شاوخوا څه بالا 11 میلیارده افغانۍ مصرف شوي دي. زما خیال دا نن چې کوم آنلاین ډیجیټل اپمي سیستم څخه کوم ریزلټ موږ راویستی، هغه د شاوخوا 12 میلیارده څخه یوازې 13 میلیونه متباقي پاته دي، چې هغه به هم انشاءالله الرحمن په دا هفته او یو نیمه هفته کې صفر سي، تقسیمات به وشي په ولایت او په 13 په مرکز او په 13 ولایاتو کې. مولوي صاحب، د لاسته راوړنو په اړه مو راته ووایي. په تېره کې تاسو تر اوسه څومره لاسته راوړنې لرئ؟ زموږ د شهیدانو معلولینو وزارت د تیر کال لاسته راوړنې یو خو دغه د ثبت او تثبیت موضوع چې مهمه موضوع په مرکز او په ولایاتو کې، او د ولایت هرې ولسوالۍ او د هرې ولسوالۍ هرې زاویې ته باید هر یتیم او هر کونډې او هر معلول ته رسیدګي وشي. موږ پوهېږو چې یتیمان، کونډې او معلولین هغه څوک دي چې خپله اړوندې مرجع ته نشي ورتلی. ښه خبره دا وي چې هغه مسؤلین رسیدګي ورته وکولی شي. نو لاسته راوړنه دا ده چې هغه ثبت تثبیت په مکمله توګه انشاءالله پای ته رسېدلی دی. انشاءالله د افغانستان په هیڅ سیمه یا زاویه کې به داسې معلول نه یا به داسې یتیم یا کونډه نه چې هغه ثبت تثبیت یې نه وي شوی. همدارنګه لکه د تیر کال په تیر سږ کال هغه د مقررې او د قانون سره سم هغه نقدي مساعدت ور ورسېدی. یو خو دغه مهمه لاسته راوړنه وه. دوهمه لاسته راوړنه دا ده، موږ د شهیدانو معلولینو وزارت کوشش او هلې ځلې دا دي چې ډیټا یا د ثبت او تثبیت چاره ډیره شفافه او واضحه واوسیږي. د همدې هدف لپاره هغه الکترونیکي ډیټا ته کوشش کوو چې ورسیږو. نو په دې برخه کې هم تر ډیره زیاته کار شوی ده. یعنی په مرکز او په 25 ولایاتو کې بایومټریک سیستم روان دی. بایومټریک سیستم که موږ تاسو وګورو هغه مثبت اړخونه یې بیخي ډیر دي. یو خو دا وي چې هغه شفافیت یعنی انتهایی فلټر دی، شفافیت پکې ډیر وي، او بل دا وي هغه د اړوندو مستحقینو حقوق ښه خوندي سي، ښه محفوظ سي. په دریم قدم کې دغه د بیا ځواکمنتیا د معلولینو په برخه کې د هغوی د مصنوعي اعضاو یا د بیا ځواکمنتیا په برخه کې موږ د توانبخشي یو کلینیک لرو یا یو روغتون لرو چې هغه مو د تیر کال په نسبت سږ کال ډیر فعال کړی دی. همدارنګه موږ تاسو پوهېږو چې د بېوزله یتیمان یعنې د شهیدانو ورثه هغه که کونډې دي او که یتیمان دي او که معلولین دي و ډیرو خدماتو ته ضرورت لري. همدارنګه د شهیدانو معلولینو وزارت
د دوی د اړتیاوو سره سم مختلفې برنامې جوړې کړي دي. یوه هغه چې مخکې موږ بحث پر وکړو لکه د دوی لپاره د حرفت او د صنعت، او دومه برخه کې د دوی لپاره د ښارګوټو جوړول، او په دریمه برخه کې د دوی لپاره د دوی صحي برخه یا تعلیماتي چارې. نو په دغو ټولو چارو کې دغه ټولې چارې د شهیدانو معلولینو وزارت پلانون پر کار روانې دي. په آینده کې هم دغه اوږدمهاله پلانونه دي چې مخته به وړل کېږي. مولوي صاحب، تبعیض یا توپیري چلند ته که اشاره وکړئ، څومره په پام کې نیول شوی دغه ټکي ته؟ څومره تاسې متوجه یاستئ تبعیض یا توپیري چلند ته؟ د توپیر او تبعیضي چلند په اړه به صرف دومره مختصر به وایم. موږ ته د کله چې د شهیدانو معلولینو وزارت کومه خاکه ترتیب کړه د مقررې یا د قانون دپاره، دا چې مشرانو ته ولاړه او همدارنګه د وزیرانو شورا ته ولاړه، هلته یتیم وبلل سو او معلول وبلل سو. یعنی هغه که د اسلامي امارت وي او که د تیر نظام وي، هغه مساوي او برابر وبلل سول. نو په دې برخه کې د ګران هیوادوال او خپله د شهیدانو ورثه او معلولین هیڅ تشویش او اندېښنه نه کوي، او نه د تشویش او د اندېښنې ځای پکې دی. اسلامي امارت بیا په تیره د شهیدانو معلولینو وزارت په بې پرې ډول، په بې تبعیضه ډول او په بې توپیره چلند باندې ټولو ته یو شان کومکونه رسوي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، هغه هم د کار د پرمختګ او د ښه والي لپاره؟ په دې برخه کې د شهیدانو معلولینو وزارت د وزارت د ټولو تشکیلاتو دپاره سیمینارونه لري، ورکشاپونه لري. یعنی 10 ورځني ورکشاپونه لرو، 7 ورځني ورکشاپونه لرو، حتی 3 ورځني ورکشاپونه لرو. یعنی د شهیدانو معلولینو وزارت چې کوم د تشکیل سقف دی، هغه که عادي تشکیل دی، که د NTA په برخه کې تشکیل دی، او که پروژه‌ایي یا قراردادي یا بالمقطع تشکیلات دي، دغو ټولو ته د دوی د ارتقا د ظرفیت لپاره چې دوی مستحقینو ته په ښه توګه او په مسلکي توګه باندې خدمتونه وړاندې کړي، مختلف ورکشاپونه ورته لرو، سیمینارونه ورته لرو. همدا مهال له مرکز او له درې دیرشو ولایاتو څخه موږ د هر ولایت د هر ریاست څخه مالی ادارې مدیر راغوښتی دی. یعنی 4 مدیران دلته په وزارت کې هغه د ورکشاپ یا د سیمینار په تالار کې شتون لري. 10 ورځني درسونه ورکول کیږي د مختلفو ماهرونو استادانو لخوا څخه، چې په هغو استادانو کې د اصلاحات ادارې د لوی ادارې استادان هم راځي. همدارنګه د مالیې وزارت لخوا څخه په مالی چارو کې هغه مسلکي استادان هم راځي، او همدارنګه د ادارې امور سره هم په اړیکه کې یو. د دوی لخوا څخه هم کله استادان راسي د مختلفو، یعنی دغه روزنیز کورسونه په مختلفو برخو کې ورکوو، د دې لپاره چې ظرفیتونه هغه اړوند مسؤلیتونه په ښه توګه مخته یوسي. مولوي صاحب، نړۍ مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. خیر، یوسې مننه کوم محترم ساحل صاحب. قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې ځانګړې مرکه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لویو بخښونکي څښتن ته لاس سپارم. الله تعالی مو مل شه.